او عقلونه مونږ کې چرته دی پاکستان کې ملا د چا عقل شته پاکستان کې چرته عقلمند سړی هم ګوري هر سړی ته چې ګوري نو د عقل جنازه یې وته ده هر سړی ته چې ګوري خپه نشئ تاسو د ځان تم چې وګورئ د عقل جنازه هم وته عقلمند خلق چې و هغه لاړ ختم شو عقلمند مونږ کې نشته او نه زمونږ عقل سره څه کار شته که عوام دیم د عقل جنازه یې وتې ده او که خواص دیم د عقل جنازه یې عقلمند خلق هغه چې چا به د خپل ځان نه په بل چا باندې ترجیح ورکوله نن په پاکستان کې وګوره هر یو سړی شرمخ دی لکه په ځنګل کې شرمخان نور زناور خوري او وخت په تیری داسې مونږ په پاکستان کې شرمخان یو چې د چا لږ زور شتا نو هغه بل ماتای او بل خوري پاکستان کې لاندې وګورئ علاقه سرکار کې په دفترو کې شرمخان ناس چې ورشي چې ته خوړلې نه نو ستا کار نه کیږي خوري بده شوکای بده لټکای بده قبایل الورشا جرګه سیستم دی پکې د قبایل ملکانو چې ته خوړلې نه او حلال کړې نه ستا فیصله نه کوي مونږ لراشه چې مولا سے پلار میں مړ دے کپن څومره راوړم نو زه به وایم چې 40 غزه راوړه اوس دا سوچ زه نه کوم چې د دې خانه خراب بچي پلار مړ دی او د سره خدا نه درک نه لګي نو دی به 40 غزه کپن د کم ځای نه راوړي د شرمم چرته منډه کی یا کور غاڼه کی یا د خزې جامې غاڼه کی 40 غزه کپن له اوس پیسې پیدا زړو خزونه چې تاسو کې چې اده څو کوم بچیا دړای سوجي راوړاو 2 سره غوړی راوړاو د تختې الوای ضروری ده ازړې شرمخانی دي بیا مازیګره د زړو شرمخانو ناله بچیا دا پلانې راوړه د مولای ډېره خوښه وه چې په فاتحه کې ملایم ور سره په جومات ته په پتنوس کې ایښي او روانه کړي دا وړې شرمخانې افسر لدی چې پیسې ورکې او کار دې پې وکړو نو رشوت شو د قبایلو ملکانو لدی چې ورکې نو هغې ورته پسه وایي پسه پسه اول راکا د 2 ډلو نښتې دي کورونه وران شو سره جرګه چې پکې راله پسه نامه یې پې کېښوه نو که 10 زره در نه واغستې او که 20 زره در نه واغستې او که هر څه یې واغست زما د غور نیکه د ځمکې جرګه وه ابل ورځ پې جرګه کړې ده درېوالو ملکانو نو 40 زره روپۍ پسه یې واغست 20 زره یې مونږ نه اخېستي دي زما تره زامنو نه او 20 زره یې بلې ډلې نه اخېستي نو نن راغلي ما ورته خبره واورئ
پیسې پایا کې راوړی 100,000 روپۍ کینی والله چې زه تاسو پرې نه دم پس نامه یې پیښ ما په د کفن نامه یې ایښې ده زړو ښځو په د لومبۍ شپې د تختې حلوا نامه یې ایښې ده دا ستاسو عقل دی عقل خو نه سړو کې شته او نه ښځو کې شته زمونږ خو بیړه تباه ده کور مران دی ملک مران دی عقل مران دی تعلیم نشتا دین نشتا پویا نشتا سمجھ نشتا تاسو خیال را مرگ خو یو خوف غواړي د خدای په زړه کې خوف حدیث کې راځي یو سړی چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوئ او ایرمې په هوا کې باج کوي په قبر کې مې چخخ نه کوي زامنو ورته ولې ویل بچو ما خدای له څه کړي نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورتخیم به څه چې ځان په خلاص کم د دې وجه نه چې اړو خدای ته پیش نشم چې مړ شو زامنو یې وسوځولو او ایره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړولې نشي جوړې کا او ځان ته پیش کړ چې دا وصیت دی ولې کړو د سوځولو ول خدای څه ملیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما او بخلی نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سړی خوف او یره دې په زړه کې د خدای نه وا ته بخله نه ستا په دې ملک داسې خلق شته چې د هغې په کور کې د اجرتي قتلونو سازش کیږي هغه خلق مونږ سره راځي جماعت کې منځونه هم کوي د دې په کور کې د غلو ډیپو دی او د پردو کورونو ورانولو سازشونه کیږي هغه خلق منځونه هم کوي هغې ګیرې هم پرېښي دي ای سره تسبیح هم لاس کی او کور د بل د کور د ورانولو ډیپو وي د هر قماش سړی د هغه په کور کې مشوره کیږي او د شپې د هغه د کور ناټیک کیږي نو عرض مې دا و چې عقل خو مونږ کې شته نه او د عقل مونږ نه جنازه وتې